سلامونه ملګرو، پنځمه ویډیو ده د بیسیک نیټورکینګ. تیره ویډیو کې مونږه ټرانسمیشن او ټایپ اف ټرانسمیشن باندې خبرې وکړې. په دې ویډیو کې مونږه توپالوجي وایو او ټایپ اف توپالوجي. What is topology? Type of topology, advantage and disadvantage, bus, ring, star, mesh. Topology. Topology show the physical shape of network. Network topology refers to the physical or logical layout of a network. It defines the way different nodes are placed and interconnected with each other. Alternately, network topology may describe how the data is transferred between these nodes. توپالوجي څه ته وایي؟ توپالوجي چې دا مونږ ته ظاهري بڼه ښایي د نیټورک، یا مونږ ته ظاهري شکل ښایي د نیټورک. نیټورک توپالوجي دا بیانوي چې فزیکل لیاوټ او لاجیکل لیاوټ په نیټورک کې. توپالوجي بیانوي فزیکل لیاوټ او لاجیکل لیاوټ په نیټورک کې. او د دې دا پیدا هم ده چې په دې کې مختلف نوډ یو بل سره سوي کنیکټ شوي وي. Alternately, network topology may describe how the data is transferred between these nodes. او یو پیدا دا هم ده چې په نیټورک توپالوجي چې دا څنګه ډیټا ترانسفر کوي د دوو نودز ترمنځ. ټایپ اف توپالوجي: بس توپالوجي، رنګ توپالوجي، سټار توپالوجي دا او میش توپالوجي، چې هر یو مونږه په تفصیل سره وایو او د هغوی ایډوانټیج او ډیس ایډوانټیج هم لولو. اول زمونږ سره بس توپالوجي ده. بس توپالوجي is a type. Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to single cable. Bus topology دا د نیټورک یو ټایپ دی چې په دې کې هر یو کمپیوټر چې دی کنیکټ شوی وي، یا هر یو کمپیوټر یا د نیټورک ډیوایس چې دی کنیکټ شوی وي په یو سنګل کیبل باندې. په بس توپالوجي کې ټول کمپیوټرونه څه چل شوي وي په یو لاین کې سره وصل شوي وي. په بس توپالوجي کې ټول کمپیوټرونه د یو لاین په شکل سره وصل شوي وي. نو د بس توپالوجي ایډوانټیج څه دي او ډیس ایډوانټیج څه دي؟ ایډوانټیج اینډ ډیس ایډوانټیج. دا زمونږ سره یو ډایګرام دی. دا زمونږ سره یو څه دی؟ یو لاین دی چې دې کې څه چل شوی دی؟ دا کمپیوټر سره کنیکټ شوي دي. نو موږ ویلې بس توپالوجي څه ته وایي؟ بس توپالوجي هغې ته وایي چې په هغې کې کمپیوټر چل شوی، کمپیوټر په یو لاین کې سره وصل وي، په یو لاین کې سره کنیکټ وي. دې ته څه ویل کېږي؟ بس توپالوجي. نو د بس توپالوجي ایډوانټیج او ډیس ایډوانټیج څه دي؟ ایډوانټیج څه دي؟ فایدې دا دي چې دا توپالوجي چې دا یو اسانه لار ده، او د دې توپالوجي چې دا استعمال آسان دی، او د یو نیټورک انجینر دپاره هم دا آسان دي چې دی څه کي انسټال کي. او دا توپالوجي چې دا د یو وړوکي ګروپ کمپیوټرونو دپاره چې دی دا توپالوجي ډېره ښه ده. صحیح ده؟ بس توپالوجي. او ډیس ایډوانټیج د دې څه دي؟ دا چې دا کله چې زیات په دې کې چې کله زیات کمپیوټرونه سره وصل شي، دلته زموږ سره شپږ پیسې دي، درې ښکته دي او درې څه دي لاندې دي. کله چې زیات کمپیوټر شي، صحیح ده، کله چې موږ زیات کمپیوټرونه سره وصل کړو په یو لاین سره په بس توپالوجي کې، بیا څه کېږي؟ دا کمپیوټرونه بیا کار صحیح نه کوي، بیا ورو کار کوي، او زیات وخت چې د هر کمپیوټر ته نه ورکولی کېږي، هر کمپیوټر ته چې دی لږ وخت ورکولی کېږي. نو دا د بس توپالوجي چې دی ډیس ایډوانټیج یعنې نقصان دی
چې په دې کې څه چل شوي چې کله ډېر کمپیوټرونه سره وصل شي بیا کار نه کوي او هر کمپیوټر ته وخت هم صحیح نه ورکولی کېږي. ورپسې زموږ سره رنګ توپالوجي ده. It is called ring topology because it's form a ring as each computer is connected to another computer with the last one connected to the first, exactly two neighbors for each device. Ring topology څه ته وایي؟ رنګ توپالوجي دې ته وایي چې په دې کې ټول کمپیوټرونه سوي د یو رنګ په شکل د یو کړۍ په شکل سره پکې کنیکټ شوي. ولې ورته رنګ توپالوجي وایي؟ دې ته رنګ توپالوجي ځکه وایي چې په دې کې سوي کمپیوټرونه د یو رنګ په شکل د یو کړۍ په شکل سره د یو بل سره کنیکټ شوي چې له اخره چې څه ده د هغه د اول سره کنیکټ شوی وي. لکه دلته کې تاسو دلته وګورئ، دلته کې دا زمونږ سره فرض که پی سی 1 دی، دا زمونږ سره 2 دی، دا زمونږ سره 3، دا زمونږ سره 4، دا زمونږ سره 5 شو، دا زمونږ سره 6. ګوره دلته د فرست ون چې دی دا څه وي د لاست ون سره کنیکټ وي. صحیح ده؟ نو د رنګ توپالوجي چې دا هغې اډوانټیج او ډس اډوانټیج څه دي؟ دې چې دي اول دا چې فایدې څه دي؟ د دې فایدې دا دي چې په دې کې ټولو ته یو رقم څه ورکولی کېږي؟ اکسس ټایم ورکولی کېږي، یعنې ټولو ته پکې څه کولی کېږي؟ یو شان ټایم ورکولی کېږي. هغه ځکه چې ډیټا باید یو کمپیوټر نه څه شي؟ یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته لاړه شي. ډیټا باید له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته لاړ شي. نو دې وجې نه دې ته څه کول کېږي؟ هر کمپیوټر ته اکسس ټایم ورکولی کېږي. او په بس توپالوجي کې چې دا هغې کې د هغې نقصانات دا و چې هغې کې څه کېده؟ هغې ته هر یو کمپیوټر ته چې دی صحیح وخت نه ورکول کېده، خو دې کې هر یو کمپیوټر ته صحیح وخت ورکولی کېږي. نقصانات یې څه دي؟ د دې رنګ توپالوجي نقصان دا دی که چېرته یو کمپیوټر کار پرېښود نو نورو کمپیوټرونو ته بیا ډیټا څه کېږي؟ نه رسېږي. که چېرته دا کمپیوټر خراب شو نو بس د نورو ته بیا څه کېږي؟ ډیټا نه رسېږي. نو دا یې نقصانات دي. ورپسې زموږ سره سټار توپالوجي ده. سټار توپالوجي in this type of topology all the computer are connected to a single hub through cable. This hub is the central node and all another nodes are connected to the central node. Star topology. Star topology دا د توپالوجي یو بل ټایپ دی چې په دې کې چې دی ټول کمپیوټرونه کنیکټ وي د هاب باندې د څه په واسطه باندې؟ د یو سنګل کیبل. یعنې په دې کې ټول کمپیوټرونه د یو سنګل کیبل باندې له هاب سره څه وي؟ کنیکټ وي. چې دغه هاب چې وي له مرکزي نوډ سره او ټول نوډزونه چې دي هغه بیا کنیکټ وي چېرته؟ له مرکزي نوډ سره. یعنې سټار توپالوجي څه ته وایي؟ سټار توپالوجي دې ته وایي چې ټول کمپیوټرونه د یو هب په واسطه سره څه وي؟ سره کنیکټ شوي وي. کله چې یو کمپیوټر غواړي له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته څه کړي؟ ډیټا انتقال کړي. یو کمپیوټر غواړي څه وکړي؟ بل کمپیوټر ته ډیټا سینډ کړي. دغه ډیټا چیرته ځي؟ اول هب ته راځي. هب یې څه کوي؟ هب ډیټا چیک کوي، هغې نه پس بیا چې کوي؟ د پي سي ته یې لیږي. او دغه که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سټار توپالوجي چې دی ولې جوړه شوه؟ سټار توپالوجي نیټورک انجینرانو ځکه جوړه کړه تر څو د رنګ توپالوجي مشکلات په دې باندې څه کړي؟ حل کړي. د دې څه دی اډوانټیج څه دي؟ په دې کې ټول کمپیوټرونه چې دي په اسانۍ سره یو بل ته څه کوي؟ ډیټا سینډ کوي. په اسانۍ سره یو بل ته ډیټا سینډ کوي. نقصانات یې څه دي؟ که چېرته هب خراب شو، دا اوس هب دی که نه، که دا هب چېرته خراب شو نو بس ټول کار خراب شو، بس یو کمپیوټر ته هم څه کېږي؟ ډیټا نه رسېږي. نو دا یې نقصانات. دا وګورئ دا هب دی، دا کمپیوټرونه ټول سره وصل دي. صحیح ده؟ که چېرته دا هب خراب شو یو کمپیوټر هم نشي کولی چې له بل کمپیوټر سره څه وکړي؟ اړیکه ونیسي. نو دا یې نقصانات دي. ورپسې زموږ سره میش توپالوجي ده. It is point to point connection to another node or device. All the network nodes are connected to each other.
مش توفالوجي چې دا داسې ته وایي دا چې دا پوینټ ټو پوینټ یعنی نقطه په نقطه مش توفالوجي چې دا په دې کې کمپیوټرونه نقطه په نقطه یا پوینټ ټو پوینټ سوي کنیکټ وي د نورو نوډونو سره یا له نورو سره ډیوایس سره او ټول کمپیوټرونه د ټول نیټورک نوډ چې دی هغه کنیکټ وي د سره له نورو سره یعنی مش توفالوجي څه ته وایي مش توفالوجي چې دا په دې کې ټول کمپیوټرونه سوي په خپلو منځونو کې په جدا جدا کیبلونو کې سره سوي سره وصل وي او یو بل ته څه کوي ډیټا انتقالوي یعنی دې کې په مش توفالوجي کې سوي دې کې کمپیوټرونه پوینټ ټو پوینټ کنیکټ وي لکه تاسو دې مثال ته ګورئ دا سوي ټول کیبلونه دي نو دې کې مش توفالوجي چې دا په دې کې ټول کمپیوټرونه سوي په خپلو منځونو کې په جدا جدا کیبل ګوره دې کمپیوټر ته چې د څومره ډېر کیبلونه راغلي دې ته څومره راغلي دې ته وګوره هر کمپیوټر چې دی جدا جدا کیبلونه لري خو د دغې توفالوجي فایده څه ده پیدا دا دې کې ډیټا چې دا استول لږ وخت نیسي ډیټا لیږل چې کوي لکه دا کمپیوټر څه کوي دې ته ډیټا لیږي ډیټا استوي ډیټا لیږي نو څه کوي لږ وخت نیسي یعنی ډېر زر څه کېږي ډیټا سند کېږي نقصانات څه دي نقصانات دا دي چې ګوره څومره ډېر کیبلونه م لیږولي نو زیات مصارف چې دي پې راځي په څه باندې په مش توفالوجي باندې ښه نو دا توفالوجي وه او ټایپ آف توفالوجي او ایډوانټیج او ډس ایډوانټیج و د هغوی